ما چې کله یو لرنا جوړوله نو ما ځان نه پوښتنه وکړه چې ولې ته دا پلیټفارم غواړې جوړ کړې او دې پوښتنې ما ته دوه جواب راکړل. یو جواب دا و چې مسلمانانو بینالمللي هیڅ یو پلیټفارم نه درلودو چې په یو ځای کې دوی خپل کم مربوطه مواد وګوري چې حلال وي، او همچنان علمي پلیټفارمونه په دنیا کې کم وو په کم شکل چې ما غوښتل. چې کوم پلیټفارمونه وو هغه داسې وو چې امریکا او اروپا درس ورکوي او ټول دنیا باید همدغه میتودونه تعقیب کړي تر څو پر دې هدف ته ورسیږي. لیکن داسې نه و چې یو کس په پاکستان کې، په افغانستان کې، په بنگلادیش کې غواړي دا موضوع درس ولولي، غواړي په دې مهارت باندې پوه شي د دې ځینه څنګه کېږي، ځکه بانکي سکتور، دولتي سکتور هر څه فرق کوي. نو ما ولې نه چې موږ کولی شو داسې پلیټفارم جوړ کړو چې په هر یو ځای کې همغه خلکو ته همغه مواد ورسیږي کوم چې د هغوی د ژوند محدودونه خبر دي. دویم دلیل دا و چې زما په فکر باندې هیڅ ضرورت نشته سړی 4 کاله پوهنتون ته لاړ شي تر څو پورې وکولی شي PHP زده کړي یا ویب ډیولپینګ زده کړي. دا ټول مهارتونه کولی شي ته په کور کې کښېنې، هم کور ته رزق وګټې، کار وکړې، فقط د ورځ 2 ساعته ورکړې، په کم وخت کې زده کولی شي. کوم شیان چې ما په پوهنتون کې لوستي دي 80% هغه تطبیق کېدونکي نه دي په ورځني ژوند کې، بلکې کوم منیجمنت سیستم چې موږ لوستی دی هغه یو هم په اداره کې تطبیق کېږي، ځکه ډېرې ادارې اوس ټول ریموټ شوي دي، انټرنیټي شوي دي. څوک هم تا ته پوهنتون کې کلیک اپ او یا money.com یو هم درس نه درکوي. نو همدا دلیل و چې ولې نه موږ علم خلکو ته په خپل لاس کې کېدو چې دا د علم او ویلولئ. نو په همدې هدف باندې چې دا هدف د یو لرنا دی، په افغانستان کې موږ مختلف لارې لرو چې څنګه خلک کولی شي چې دغه هدف چې موږ کوم لرو هغه ته ورسیږو او د علمیت نه ګټه واخلي، د موادو نه ګټه واخلي. موږ تقریبا 100 کورسونه لرو، د 100 ډېر کورسونه لرو او 100 مقالې لرو کوم چې جوړ شوي دي چې تا یو هدف ته ورسوي. که ته غواړې ګرافیک ډیزاینر شي، که ویب ډیولپر شي، دعوت زده کړې چې څنګه خلکو سره خبرې وکړې، هلته کورسونه شته دی. لیکن بعضې ورونه په دې کې شکي کیدی شي وي چې څنګه دا کورس شروع کړم یا پیسې ورکړم، خوښ مې نشي نو بیا څنګه دی. اصل کې یو لرنا 3 ورځې مفته ده. موږ ټرایل سیستم لرو چې 3 ورځې ته پلیټفارم ته مکمل لاسرسی پیدا کړې، وروسته ثبت نام نه، وروسته خپل ریکارډ سبمیټ کول نه. که چې 3 ورځو کې ته پوه شي دا پلیټفارم ماته نه دی، ځان کینسل کړه، یو افغانۍ هم نه مصرف کېږي. نو زه همدغه خبره خلکو ته په افغانستان کې کومه. که افغانستان کې موږ ماسټر کارت، ویزا کارت او پیپال نه لرو، خلک کولی شي چې د نورو کوم سیستمونه چې موږ لرو، که هغه بانکي ټرانسفر دی یا زموږ دفتر ته راتګ دی، خپل فیس ورکول دي، یا مثلا حواله پیسې باندې پیسې ورکول دي، تاسو کولی شي په داخل د 3 ورځو کې بیرته موږ سره تماس ونیسئ او دفتر ته راشئ چې زما پلیټفارم خوښ شوی نه دی، زما پیسې بیرته راکړه او موږ به ستا پیسې بیرته درکوو. دلته دا هدف نه دی چې موږ خلکو نه واقعا صرف پیسې وګټو، هدف دا دی چې موږ واقعا تا ته یو ارزښت وړاندې کړو چې هغه ستا په ژوند کې مثبت بدلون راولي. نو زما په نظر اوس هم ته باید همدا اوس عجله وکړې، انګلیسي ژبه زده کړې، دنیا سره خبرې وکړې، دغه اوسني نوي مهارتونه زده کړې او تشویش نه لري چې یو لرنا که زه پیسې ورکړم کېدای شي زما هدف هلته را نشي، ځکه 3 ورځې وخت لري، 3 ورځې کې خوښ نه شو پیسې دې بیرته واخله. نو زما په نظر زه همدومره کولی شم چې تاسو ته هم پلیټفارم جوړ کړم او دونه سهولتونه درکړم ورته. انشاءالله اوس دا ټوله موضوع تا پر مربوط کوي چې ته دې موضوع سره څه شی کوې، آیا خپل ژوند بدلولو لپاره اولین قدم دی او که نه دی. او هغه ورونه چې یو لرنا کې هم دا اوس درس وایي، راشئ په کمنټ کې خلکو سره شریک کړئ چې تاسو یو لرنا څنګه مواد ګورئ، آیا مفید دي او که نه دي، تر څو به دوی ستاسو دا کمنټونه ولولي او خپل ځان ته هم یو فیصله وکړي. جزاک الله خیره.